بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس. په تیر درس کې موږ فقط دغه ویلو چې پاراګراف باید څه رقم ولیکل شي. خط چپه طرف ته راوړه، مابین ته راوړه، راسته طرف ته راوړه، بولیټ پوینټ ورکړه، نمبرینګ ورکړه، هم بولیټ پوینټ ورکړه او هم ډیزاین ورکړه. چپه طرف ته وسکو، راسته طرف ته. کوم پښتو لیکل باید رایټ لیفټ انتخاب کو، کوم انګلیسي لیکل لیفټ رایټ انتخاب کو. دلیل مې پرون درته ویلی چې ولې، او دا مو سورټ ویلی و، بل مو دا شی نه و پکښې کې ویلي پرون درس کې. چی شي؟ د چی شته؟ د دغه ده؟ د دغه ده کنټرول آر رایټ راسته طرف ته، کنټرول ال لیفټ چپه طرف ته، او کنټرول ای سنټر راسته طرف ته، مابینځ ته. دلته موږ لرو لاین سپیسینګ لرو. لاین سپیسینګ د جملو ترمنځ فاصله. که غواړم چې د جملو ترمنځ فاصله وټاکم د داسې استفاده کوو. دا خط مې انتخاب کړی، پر لاین سپیسینګ باندې کلیک وکړه. عموما چې انتخاب شوی 1.15 انتخاب یې، تاسو کولی شئ 2 3 هر څو چې ټاکئ ویې ټاکئ. موږ تاسو لاین آپشن ته راځو، یعنې لاین سپیسینګ آپشن په خپله خوښه ورته ټاکو. پرون مو دغه الاینمنټ مو وویلي که څه پایه دی، دا مو وویلي، رایټ لیفټ دا مو وویلي، آیډنټیشن مو وویلي، میرر مو وویلي، دا ځای پاتې و که څه پایه دی. میرر خپله انداره ته ویل کېږي چې موږ د یوې صفحې پاراګراف د پاراګرافونه یو رقم کړه، بل صفحې د بل رقم کړه. عملي کم درته که یا اوس درته راځم، دا خبر ټول اوس درته راځم. مثلا دغه پاراګراف دی او دا پاراګراف، زه غواړم چې د دوی ترمنځ فاصله وټاکم، د دغه دوه پاراګرافو ترمنځ فاصله ټاکو. پر ده باندې کلیک وکړه. دلته راسه دی درته وایي بیفور پاراګراف، یعنې د پاراګراف د مخ څخه څونه فاصله درته وټاکم. دلته ته کولی شې فاصله ورته وټاکې، او د هغه په پریوي برخه نه دغه پاراګراف ستا ته راکښته کېږي. هر څونه چې راکښته کوې ته کولی شې دلته راکښته کړې. دغه پیچ خپله د پوینټ په معنا دی، یعنې اشاریې دي سیدي. اوس دا چې اوس دا څو تقریبا 1 سانتي متر راکښته شو. اوکې که هغه اندازه دا راکښته شي، یعنې دا پوینټو باندې اندازه هېڅ شوی دي. تاسو کولی شئ دلته وټاکئ، یعنی بیفور پاراګراف څونه اندازه ورکړم، افټر وروسته یعنې ده څخه دغه دوهم پاراګراف بیا څونه فاصله ولري. د دې دوو پاراګرافو ترمنځ که فاصله ټاکئ، پر ده باندې کلیک وکړه. اوکې که ګوره دا پاراګراف یې ده څخه راټاکئ. دا تاسو دا رقم هم په اسانۍ سره هم کولی شئ، فقط 2 واره انټر وکړئ، خپله درته راټاکېږي. که دلته دا پاراګراف راټاکئ، یعنې افټر ماز انټر وکړه، خپله درته راټاکېږي. او دلته راځو وایي ډونټ اډ سپیس بټوین پاراګراف اف د سیم سټایل. که چیرې 2 پاراګرافونه زه ولرم او د دواړه پاراګرافونه یو رقم خط ولري، مطلب یې د خط څخه دا نه دی چې په کې جان لیکلی، په جې کې به هم خامخا جان لیکلی، یا سټایل یې باید یو رقم وي. که دا بولډ وي دا به هم بولډ وي، که دا ایټالیک دا به هم ایټالیک وي. یعنې که چیرې دا پاراګرافونه زما دا یو رقم وي، دا پاراګرافونه اوس خو د دې ټول ډیزاین یو رقم دی، یعنې ګوره دا هم بولډ نه دی، دا هم بولډ نه دی، دا هم ایټالیک نه دی، دا هم نه دی، سایز یې ورس، یعنې فرق یې نشته، یو رقم دی. غواړم چې د دې ترمنځ دغه فاصله چې ده دا مو ورکړو، ځکه دا پاراګرافونه یو رقم رنګ لري. اوکې که د دې ترمنځ چې فاصله وه، هغه فاصله د منځه درته وړي. دا مزن جوړي، ځکه چې د پاراګراف ځای بیا تاسو نه معلومېږي چې پاراګراف پر کوم ځای ختم دی. زه ورته همدا ور اټ. اوکې که بېرته هغه اندازه. او په دې ځای کې موږ چې لرو لاین سپیسینګ لرو. دغه لاین سپیسینګ که څه پایي دا موږ چې دلته ویلي چې دا 1.15 2 3 عین هغه شان دي، فقط هلته یې موږ ته په اعدادو ښولي و، دلته یې په حروف راته ښیي سیدي، یعنې دلته یې موږ ته په ټیکس راته ښیي، حروف یې لیکلي. ګوره که زه سنګل انتخاب کړم، دا عین هغه یو چې زه انتخاب کړم دا به هم عین په هغه اندازه دغه اندازه. ګوره هغه یو انتخاب دی. که زه 1.15 انتخاب کړم، دلته خپله 1.15 انتخابېږي. دا یعنې موږ یعنې دا فرق یې نشته، فقط که ته دلته انتخاب کړې که هلته انتخاب کړې فرق نه لري. یو فرق یې دا دی، مثلا دلته دا مې وټاکل، زه اوس نشم کولی چې په خپله خوښه مثلا 2.5 ورکړم یا مثلا 2.6 ورکړم، دا اندازه زه نشم ورته ټاکلی. که غواړئ چې دا اندازه ورته وټاکې، دلته کولی شئ چې ورته ویې ټاکې چې څونه اندازه تاړی. مثلا تا 15 ته یې واړو، هلته 15 نشته مثلا، یا 4 نشته، ته کولی شئ دلته یې ورته واټ. اوکې که غونه فاصله ده. او د ټیپ څخه اپلاد، د دې د مخ څخه اپلاد دلته راځو. دلته موږ چې لرو وایي اډ سپیس افټر پاراګراف، د پاراګراف څخه وروسته د فاصله چې ده دا ور اضافه کړه. ګوره اډ سپیس بیفور پاراګراف، د پاراګراف څخه مخکې فاصله ورته، یعنې دلته که غواړم چې زه فاصله ور اضافه کړم، پر ده باندې کلیک وکړه، فاصله ور اضافه کړه یا ور اضافه کړه. ګوره دغه ځای ته یې دغه فاصله ور اضافه کړه.
دا ځای ته یوازې د دې ځای څخه تر دې ځای پورې که غواړئ چې دا فاصله د منځه یوسئ پر ده باندې کلیک وکړو ورته ریموو سپیس هغه سپیس اوس ګوره دلته فاصله نشته دا چې د کات ورته ونه کړي نه در معلومېږي او دا لاندې کې لرو ریموو سپیس آفټر پاراګراف د پاراګراف وروسته چې دا فاصله ما ورکړه دا د منځه راته یوسه پر ده باندې کلیک وکړه هغه فاصله د منځه درته وړي او بل ته موږ تاسو ټیب لرو په کیبورډ کې تاسو وګورئ تاسو په کیبورډ کې د ټیب بټن لري دغه د ټیب بټن رنګ یې دا رقم دی چې دوه غشي دي یو چپه طرف ته دي بل راسته طرف ته دي دا د ټیب بټن چې دا ډېره مهمه وظیفه ده مثلا په ځینې ځایي که تاسو دا رقم لیدلی هلته یې نوم لیکلی دغه رقم دا خو زه شفټ ونیسم دغه ماینس علامه یا د ډش علامه هم بیا دا شی ماته راسي دا څنګه کولی سم چې خبر خپله په اتومات ډول راسي یعنې په اتوماتیک ډول باید راسي هره پلا خو زما په وسه نه ده پوره اوس مثلا ته بیا اندازه حسابې دلته نیم چې لیکلی 1 2 3 4 یعنې څونه وخت موږ ته دا غواړي چې هره پلا دا رقم دویم دا چې مې کله ټیب بټن ولي په اتومات ډول چې خپله راته واوړي نو دې ځای ته راسه ټیب بټن په ټیب بټن کې موږ دلته لرو هغه فاصله به دلته ورته وټکې دلته چې ته دغه فاصله ورته ټکې چې مثلا 15 سانتي متر راته واړی 15 پوینټ راته واړی دی دغه د خطکش اندازه درته مني یعنې د جې څخه بیا اخوا دی نه درته وړي که د شپږ ورته ویل بیا دغه اندازه درته مني که جوه ورته ویل دغه اندازه مثلا زه ورته وایم دا شپږ اندازه راته واړه دی وایي د چپه طرف څخه چې دا خو دلته مو ویلي وو د سنټر څخه یې او که د راسته طرف څخه دا دوی بیا درته تشریح کوم زه ورته وایم د چپه طرف څخه او لیډر سره کم ورکم یعنې دا لیک یې سره کم ورکم دی هغه د دې د خوا څخه د لیکو ډیزاینونه دي ته کولی شې پر اپلای کړې زه ورته همداسې ډیزاین دي سیټ اوکې اوس مثلا زه لیکم نیم ټیب بټن هم دی خپله ماته راځي ګوره د شپږ څخه اخوا ته نه راته وړي که زه دلته راسم فادر نیم ولیکم اوس که زه ټیب بټن هم دی باید څونه راته واوړي در کوم ځای واوړي د شپږ باید واوړي اوه نه وړي ځکه چې دغه اندازه دی درته مني د شپږ هېڅکله دی نه درته وړي ځینې خلک که ته راسې در دغه ځای پورې خط ولیکې اوس ټیب بټن وایي هم نه درته وړي ځکه چې یوازې د دغه شپږ اندازه دی درته مني ډېر مهم استعمال لري مثلا که تاسو په حاضرۍ کې دلته هلته لیکلي چې مثلا ډیمونسټریټر دا لیک یې خپل ورکړی تاسو کولی شئ د جې لارې څخه یې ورکړي او بیا هم ټیب بټن ته راځو په ټیب بټن کې مثلا زه پلا ورته وایم که مې ټیب بټن والی ته دی شپږ راته واړو سیټ یې کړه اوس هم که مې دوه وارې بیا ټیب بټن والي نو بیا یې څو راته واړو یو وارې که مې ټیب بټن والی شپږ راته واړوي بیا که مې ټیب بټن والی که مې دوه وارې والی چې در 14 پورې راته واړو او هغه ته سره کم لیکه ورکړه مثلا داسې لیکه ورکړه سیټ اوکې ګوره دې په سانتي متر ګوره دوې اندازې موږ وټاکلې یو د یوه څخه تر شپږ پورې ګوره دلته یو نښه ورکړې ده بل د شپږ څخه تر 14 پورې یعنې که یو وارې زه ټیب بټن وایم تر شپږ پورې راځي بیا که مې ټیب بټن والي تر 14 پورې راځي نیم ټیب اوس مثلا دلته هغه هر شی چې لیکې یا فادر نیم زه لیکم مثلا ټیب بټن هم دی ما تر هغه ځای پورې راځي نور نه درته او هغه هم هغه لیکه دی د ټیب بټن کوډ هیڅ پروا نه کوي دې ځای ته راسه ټیب بټن وازه دا لاندې لیکې ته راته نه چې نوم یو شی ولیکم فادر نیم نیک نیم به ولیکم دا دې ومویل در 14 پورې که دوه ماره ټیب بټن وایي بیا در 14 پورې ځي دا خو موږ تاسو دوه وارې ټیب بټن ولي ګورئ یو وارې مې ورته ویل هم که مې ټیب بټن یو وارې ولي چې شپږ اندازه راته واړو که مې دوه وارې بیا ټیب بټن ولي چې 14 راته واړو شپږ هم پکې حسابل کېږي دا رقم دی که ته یو وارې ټیب بټن ولي مثلا دلته راسئ تاسې یو وارې ټیب بټن ووایي دا ډېر مهم دی سر په خلاص کې کړه ګوره که زه راسم زه ورته وایم شپږ راته واړو سیټ یې کړه اوکې کړه ته اوس یو وارې که نه یې ولیکې ټیب بټن وایي دا درته بیا که ته اوس سل وارې ټیب بټن وایي بس بله هغه اندازه نه درته اړیه بیا چې ته لاندې راتاو شې خو نو بله لیک شروع کېږي بیا بېرته د هغه ځای څخه درته اړوي په هغه لیک کې نه درته راولي او دې ځای ته راځو په ټیپس کې په ټیپ کې دلته موږ څه لرو ډیسیمل لرو ډیسیمل خپله لغوي معنا یې اشاریې ته ویل کېږي څه دي اشاریه او اشاریه د کامې علامه نه ده دا چې تاسو پام یې اشاریه ټکي دي ټکي چې تاسو ښه دغه ډاټ نه په حساب کې تاسو دا ډاټ لري دا معنا لري چې دا اشاریه ده اوس که غواړم چې دا د پښتو دپاره موږ ولیکو د پښتو دپاره اوس ګورئ مثلا د پښتو دپاره خو موږ تاسو دی لیکو او اندازه چې مثلا دلته راغلی شپږ جوړ انتخاب کړی دی اوکې کړی سیټ کړی دی اوکې کړ اوس مثلا زه که راسم نوم ولیکم ټیب بټن هم دې خواته راغلی اوس زه خط لیکم د پښتو د خو باید دې خواته راسي بېرته
نو دی دې خواته مخ دې خواته روان دي یعنې سیده روان دي راسته طرف ته روان دي باید بیرته چپه طرف ته راسي دا نوم نو زه ورته همدا دا رقم راته که غواړې چپه طرف ته یې راواړې دې ځای ته راسه ټیپ ته راسه ورته وایه ته اندازه مثلا 9 راته واړه یا 6 هر څه چې د تاسو باید دا ولې 9 ورکړي 9.5 یې راته واړه درسره ډیسیمل په شکل یې ته یعنې د راسته طرف څخه راته شروع کړه سیټ اوکې اوس ورته ګوره اوس که مثلا زه راسم نوم ولیکم ټیپ بټن وم زه چې خط لیکم بېرته چپه طرف ته روان دی مخ ته نه ځي یعنې د 9 څخه جې خواته نه درته اوړي نور په دې سر نه سوکړه یعنې ګورې کله چې تاسو پښتو خط اوس مثلا زه رالمه دې ځای ته د ټیپ بټن اندازه که تاسو په دې شکل وټاکئ چې مثلا تا کله چې مې ټیپ بټن والی ته دی 4 راته واړو 4 سانتي یې راته واړو او رنګ یې مثلا دا رقم شکل جوړ لري سیټ اوکې که زه چې کله دلته راسم نوم ولیکم ټیپ بټن مې ولیوه اوس دا خط بیرته داسې مخ د هغه سیده روان دی یعنې چپه طرف ته حرکت کوي د راسته طرف څخه چپه طرف ته حرکت کوي ګورئ دې خواته روان دی زه نه غواړم چې وجه دا د چپې خواته بیرته چې راسته طرف ته راسي یعنې د هغې خواته چې راسي د نوم خواته چې دا حروف رانږدې سي د دې دپاره بیا موږ د ډیسیمل څخه استفاده کوو لیک خود خرابېږي نو خو بیا ته دونه ډېره نه ورکوې یعنې مطلب دا دی چې دغه استعمال دی نور نه په تاسې اړه لري که 6 اندازه ورکوئ 10 اندازه ورکوئ که لیک خرابوي که نه خرابوي خو استعمال یې دغه رقم دی سیټ اوکې دې ځای ته راوړ دا پښتو نوم زه لیکم نوم مثلا ټیپ بټن اوس ته احمدالله لیکې هغه په اتومات دا رقم استاد که موږ دا سکول چې د خط معدل کې د خط مولیکي معدل کې اوسې دي واره که دا رقم جوړ کړي ټیپ بټن وایي دی دغه ځای او بل ته په ټیپس کې موږ دلته چې لرو بار لرو که غواړم چې دا زموږ خط پر 2 کلمو وویشم د بار څخه استفاده کوو مثلا دلته چې انګلیسي لغات لیکل دلته یې پښتو لیکئ هم کولی سئ یا مثلا تاسو که دا ځینې مجلې لیدلې دلته مثلا په پښتو لیکلي یا بلې خواته په دري لیکلي ساده یا ازادي مجله نه ده په پښتو په انګلیسي دواړې زه ورته همدا ته پر 4 راته ویشئ پر دا ځای مثلا پر 8 باندې دی چې ښکاره ته بار یې کړه سیټه که دا بار دا نور ایښی نه انتخاب یې دی هغه خپل انتخاب دی اوکې که اوس مثلا دلته ته لیکې نیم بس په اتومات بالا نومان ماز لیکه یا مثلا احمدالله جانان اتومات افغان یعنې دا لیکه نور دغه رقم والا ورسره روان دا د افغان کلمه دا ډکشنري ته ما اضافه کړی دلته یو شاګردانو ته ما درس ولي نو ما کوالي چې یو لغات تاسو په ځای کار کوئ هر پراته مکمل لغات پې نه دي اضافه فقط ماضي افغان ولیکئ انټر که سربسته 3 جملې پاراګراف خپله درته لیکئ دا بیا وروسته ورته راځو موضوعات ته نور نه په ټیپ کې تاسو په ټیپ کې دونه زده کوئ در سره کله چې ټیپ بټن هم ته دی 100 راته واړو سیدي یعنې اندازه دلته ورته انتخاب کړئ لیفټ همیشه چې دا لیفټ ورته انتخابوئ سیدي مشکل نه دا سیټ یې کړئ اوکې کوئ هغه اندازه یې درته راولي یعنې ستا مطلب دا دی چې زه غواړم چې دا پر 2 ټیپو وویشم په یوه خوا کې پښتو ولیکم په بله خوا کې انګلیسي ولیکم هغه موږ د جز کې استفاده نه کړو دا ما مثال هغه رقم درکړي هغه بیا موږ دلته راځو ټیبل ته هم لرو او په دې ځای کې موږ کالم لرو مثلا ته 2 کالمونه راته راوله اوکې که بیا موږ تاسو په ټیبل کې انشاءالله الرحمن نن چې شته نن دوشنبه ده چهارشنبې ته به دا ټیبل موږ تاسو وایي انشاءالله دا بیا په دا ټیبل کې موږ سوی دا ټیبل رنګ ایسته کوو دی چې لیکلی دی بیا دا ټیبل دا صفحه پر 100 برخو ویشلې ده پر 3 برخې ویشل دی پښتو هم ورسره لري دري هم لري انګلیش هم لري دی دا انتخاب کړي دا رقم دا وروسته بیا موږ سوی د خیر سره سیدي دغه نور به ډېر انتخاب کړي یا دلته دی هغه پښتو لیکي یا انګلیسي لیکي مثلا دا پښتو دپاره باید دی دا انتخاب کړي خپل پښتو دلته لیکي دلته خپل انګلیسي لیکي کله چې دی چاپوي په دې شکل ورته چاپي خط منظم پر 2 پاراګراف ویشي پر 2 ویشي پر 2 ویشي هر څه چې ویشي کولای شي چې ویشي یعنی دغه د اساس سوال د په دې ځای کې لږ یا دغه د لار نس کېدلې هغه یو بل لار څخه هم کېږي موږ بیا د دې لار څخه هم کولی شو شي په لارې ډېرې لري دا پروګرام داسې دی چې یو شی جنیز ده په بل شي باندې کېږي چې هغه جنیز ده بل شي باندې کېږي سیدي لارې ورته ستا یو په هغه باندې نه کېږي هغه فقط ماز د صفحاتاتو پر د خطکش پر اندازه درته ویشي نور کار نه درته کوي
هغه رقم هم کېدلی شي هغه رقم بیا څه رقم کېدلی شي مثلا ته دلته راځې زه به دغه اطلاع ورکړم د ده سوال به ما زورال کړو نور خپل درس ته مخته ولاړ شو بار مثلا سچک اوکې اوس مثلا ته دلته رالې هغه انګلیسي خط فرض کړئ دا ستا انګلیسي و دا چې ولیکل جې خواته یې پښتو سر لیکې دا د دې دپاره بیا موږ یو دغه شی لرو دلته ته خپله پښتو سر لیکې دا وروسته بیا وایي څه دي خپله پښتو چې ولیکل بیا موږ راځو د باډر دا شان نیسته کوو موافق و اوکې دا رقم بیا موږ یعنی دا شان ته بیا راځو ما درته ویل مال ورډ پروګرام داسې پروګرام دی که چې یوه طریقه نه ایزه بله طریقه پر اپلای کېږي که بل اوس ګور دغه یو کار دی په درو څلورو کمانډو باندې کېږي داسې نه دی چې بس خامخا یو مشخص کمانډ لري چې په دغه کېږي په درو څلورو باندې کېږي جدول جوړول دي په دې ځای کې هم جوړول شي بل ځای کې هم جوړولی شي څه دي یعنې مطلب مې دا دی چې ته سوال درته پیدا کېږي خپل سوال کوئ نو نه په دې کې داسې کومه خبره نه ده پاتې او دا خط مې انتخاب کړی دی دلته موږ چې لرو رنګونه لرو که غواړئ چې دې شاته رنګ ورکړي دې استفاده کوو د دغه سره فرق دغه دی چې دی ټول خط ته رنګ ورکوي او دی یوازې هایلایټي درته څه دی هایلایټي اما دی ټولو جملې ته رنګ ورکوي ګوره ځکه دا خط انتخاب کومه دی ماته چې ته رنګ ورکوي دا هایلایټ یوازې د شاته رنګ ورکوي اما که د هغه خط انتخاب کړي ته پر ده باندې کلیک وکړې دی ټول لیک ته رنګ ورکوي ورته ګوره ټول مکمل لیک ته رنګ ورکوي دغه د هایلایټ سره فرق دی هایلایټ ستا انتخاب کړي یوازې هغه د شا بیکګراوند ته رنګ ورکوي یعنې دا خط شاته رنګ ورکوي اما دی ټوله صفحه لیک ته رنګ ورکوي په فرق نشته په خالي ځای دا بیا نه درته او پات شو دا خبر دا پر دې باندې دلته کار نه درته کوم دا پر جدول کې انشاءالله وایو ورکې دغه لیک ته رنګ ورکوي دلته کول شي ما پر دې ځای باندې کلیک هر کم رنګ چورکۍ ته کول شي د دې سره مال فرق دا دی چې ګوره دی که ما دغه یو دانه انتخاب کړ دی زه یوازې ده ته هایلایټ ورکولی شم مثلا دا هایلایټ کړه ته دی یوازې د هغه څخه راته هایلایټ یې نور نه راته هایلایټ یې دا ځای درته هایلایټ کړی دی نور نشته هایلایټ اما د دی چې دی پونټ ته رنګ ورکوي دی چې بیا دی ټوله شا دی رنګ ورکوي عین لکه سفید چې رنګ ورکول شوي داسې معنا لري او دا جدول چې ما درته ویل دا دلته نه درته دا په دې ځای کې دا دی وایي د خیر سره ځان چې دلته وایي چې مثلا جدول ته راسته طرف یا چپه طرف ته لیک ورکړئ مو ورکړو دغه موضوع موږ ته په هغه ځای کې وایي یعنې دلته په دا اوس چې ما درته راوستلی دلته نه درته وایم دا دلته هلته وایي خو فقط دونه دی چې چپه طرف ته لیک ورکړه دلته مثال نه کړه چې لاندې ورکړه لوړه ورکړه چپه طرف راسته طرف تشریح کوم نه بیا هلته تشریح راځي نو بارډر مو آل ټول ته بارډر ورکړه آوټ سایډ څلور طرف بارډر ورکړه ان سایډ په داخل کې ورکړه راګانې راته رسنګه کالمونه راګان د خانې اوربند کسي دا موږ ته په ټیبل کې بیا وایي د خیر سره اوس که درته شروع کړم په ټیبل هم بیا سر نه خلاصېږي مطلب مې دا دی چې ته سوال پیدا نه شي ګوره دا ټوله په ټیبل کې دا دی راځي عین هغه شی دی ګوره دا را وربنده کړه دا د چپه طرف څخه بنده او د راسته طرف څخه ګرسره د یک سره غیر حاضر دی ماش نه وکړو یعنی الته بیا وایي د خیر ځکه چې غیر حاضر دی د خبرې دوړي او بل چې موږ چې لرو شو ور هاید بک مارک لرو د دې وظیفه دا ده چې فقط موږ ته د انټر ځای راشي چې پاراګراف پر کوم ځای ختم دی په هر ځای کې تا انټر والی دغه نښه درته راځي که غواړې چې پاراګراف مټاینه کوي څوک ته په دې کې څو پاراګراف شته تا ته نه در معلومیږي مثلا دغه فاصله زنجیسته کړې درته تا ته اوس نه معلومیږي چې په دې کې به څو پاراګراف وي نو ته راسه پر دې نښه باندې کلیک وکړه داسې درته معلومیږي چې دا یو پاراګراف دوه درې څلور پنځه شپږ بیا که زه راسم انټر وم بلا نو خپله یو پاراګراف اضافه کېږي دا ته که موږ خو ویل چې انټر و دې ته چې ویل کېږي پاراګراف ویل کېږي و نو هغه ما دې تویل هغه به دې درته وایي و دا ستا غیر زرې و پرون چې تا کړی او دلته موږ ته سټایلونه لرو که غواړم چې پر دې باندې سټایل اپلای کړم دا جوړ شوي سټایلونه چې فقط ما زه پر اپلای کړم د ټایټل دپاره باید وایي دونه سایز ورکول شي مثلا د سب ټایټل دپاره دونه سایز یعنې دا هغه د دې لخوا څخه جوړ شوي ډیزاینونه دي دا موږ ته څه ویل که څه سپاري ګوره دا دلته چش کړ چې سایز یې ورشپاړس کړی دی دغه فونټ یې ټاکل دی او دلته دا رنګ ټاکل دی ګوره دا رنګ یې ټاکل دی دا ته کولی شي په خپله خوښه هم جوړ کړې یعنې دا هغه د دې لخوا څخه جوړ شوي سټایلونه دي چې موږ ته پراته چې موږ کولی شو په خپل خط اپلای کړو دا پر دوه ډوله دي یو د کرکټر دپاره دی یو د پاراګراف دپاره دی کله چې تاسو نښې وګورئ
که چیرې دغه نښه ورسره راغلې وه دغه نښه یوازې د پاراګراف دپاره ده دا د بوک مارک نښه ورسره راغلې وه دا د پاراګراف دپاره ده که د ای حروف ورسره راغلي وو دا د کرکټر دپاره دی دا ګورئ دا چې دی دا د څه دپاره دی دا د پاراګراف دپاره ده پر پاراګراف باندې درته اپلای کېږي دا رقم اما دغه نښه که تاسو ورسره راغلې وه دغه د ای دا د څه دپاره دا د کرکټر دپاره یوازې پر حروف ادا کېږي نور په پاراګراف په جې کې تغیر تا ته نه راولي اما که چیرې بیا دغه نښه راغلې ورسره هم د پاراګراف نښه وه او هم د حروف نښه وه دا دا معنا لري چې هم پر پاراګراف درته اپلای کېږي هم پر کرکټر درته اپلای کېږي یعنې کرکټر سے مطلب د حروف دی نو دلته تاسو کولی شئ د دې د خوا څخه جوړ شوي سټایلونه چې تاسو یو سټایل پر اپلای کړئ چې هر کم سټایل ستا خوښ ته کولی شئ پر اپلای کړئ دغه سټایل پر اپلای کړئ صحیح دا د دې د خوا څخه جوړ شوي سټایل دی ته کولی شئ پر اپلای کړئ او کریټ سټایل که غواړم چې سټایل په خپله خوښه جوړ کړم مثلا دغه د سټایل 1 په نامه چې دی دا ما د کندهار په نامه سره ته واړو دی وایي د کندهار په نامه اوکې جوړه کړم زه ورته بیا موډیفای زه تغیر پکې راولم پر ده باندې کلیک وکړه دی درته وایي دغه سټایل چې ته جوړی دا به د کندهار په نامه وي او سټایل سره کم جوړی د پاراګراف د کرکټر دواړو دپاره یې جوړی یعنې هم د حروفو دپاره چې تغیرات راسي هم د پاراګراف دپاره که یوازې د حروفو دپاره ګوره دلته هغه ای درته راغله که یوازې د کرکټر دپاره هغه نښه درته راځي زه هم د دواړو دا ټیبل و لیست مو ویلي که څه سپی دی لیست مو په دغه ځای کې ویل دي نه و چې هغه شمارې ورکول 1 2 3 دا مولي یو ټیبل پاتې ټیبل را روان ورته زه ورته مثلا زه د پاراګراف دپاره جوړم او دی درته وایي سټایل بیسډ آن وایي ته دغه د چیش دی انسټنس کویټ په نامه سره چې دغه سټایل دی ته دغه سټایل د کوم نامه سره اړی د کندهار په نامه سره اړی او نوم به چې د کندهار نوم به د پاراګراف دپاره به داسې شکل به ولري نو دا خبرې موږ ټوله کړې چې یوه خبر چې نه وي دی یوازې دغه 2 خبرې نه وي چې په دې درس کې دا که څه سپی دي موږ پونټونه ویلي وو چې مثلا د پونټونه یې باید سره کم یې سایز یې باید څونه په یاد وموي دا شان که یا نه مو ویلي بول ایټالیک واینې دغه شان دي بول ایټالیک انډرلاین دا خبر دي مثلا رنګ یې باید سره کم دا خبر دي لیټن ټیکس که کمپلیکس ټیکس په یاد مو دي چې لیټن ټیکس څه شی کمپلیکس ټیکس وایي لیټن ټیکس موږ ویل چې یوازې امریکایي پونټونه پکښې کې راتلای شي یعنې د غربي نړۍ د راتلای شي که کمپلیکس ټیکس انتخاب کې هم د غربي نړۍ پونټونه شته هم د عربي هېوادو شته یعنې پښتو عربي اردو پونټونه که ته غواړې هغه په کمپلیکس ټیکس ده اما که چېرته تا لیټن ټیکس اپلای کړي په لیټن ټیکس کې ګوره دی دلته د څه درته واوړي دغه رقم دی او دلته هغه چپه طرف ته راس راسا طرف دا خبرې مې ټوله کړي جواز دغه 2 خبرې نه وي چې پکښې کې اډ ټو د سټایل ګالري لیسټ دغه د سټایل ګالري لیست یې ورځه دغه ته چې ویل کېږي سټایل ګالري ویل کېږي یعنې دغه لیست په دې ځای کې راته پروت دی او اونلی ان دیس ډاکومنټ یوازې په دغه ډاکومنټ کې استفاده نه وکړه که یو ګړی بعد زه ورډ پروګرام را خلاص کړم دغه فایل به نه وي یعنې دغه سټایل چې تا د کندهار په نامه سره جوړ کړي دا به نه وي که درته ویلی چې اتوماتیکلی اپډیټ په اتوما ډول اپډیټوه د دې سه مطلب دا دی چې په دغه ګیلري کې راته ښیي کله چې زه خط لیکم په اتوما ډول چې په دغه رقم یعنې دغه رنګ ولري یعنې دا رقم فونټ وي سایز به 14 وي بولډ وي ایټالیک وي دا رقم رنګ ولري او که دا ټیک مارک ورکړي نیو ډاکومنټ بیسډ اون دیس ټمپلیټ یا دغه ټمپلیټ د ټول عمر دپاره پروت دی که زه میاشت بعده ورډ پروګرام خلاص کړم یوه هفته بعده ورډ پروګرام خلاص کړم دغه سټایل چې ما د کندهار په نامه سره جوړ کړی دا سټایل چې پروت دی اوکې که عین هغه سټایل ته درته اپلای شو اوس مثلا که زه راسم ورډ پروګرام را خلاص کړم دلته خط ولیکم ته وایې چې ما خپل سټایل جوړ کړی دی زه هغه پر اپلای کوم دې ځای ته راسه وګوره ستا د کندهار په نامه سره سټایل دا دی پروت دی ما زه کلیک پر هغه پر اپلای کېږي اما که ته راسې دلته یو سټایل زه جوړ کړم کریټ سټایل سیدی مثلا د جانان په نامه یې جوړم کوم سټایل باندې به جوړ کړو اپلای سټایل دا سټایل موډیفای تر راسه مثلا دا د چا په نامه راته واړو د کمال په نامه ما مطلب دا یوه ټیک مارک سره دی موډیفای دا ټیک مارک که ته نه کوې ور مثلا دا سټایل که ته تغیر پکې راولې بیا که یوه هفته بعد ته یعنې یو ګړی بعد که ورډ پروګرام را خلاص کړې دا ډیزاین به نه ورته ګوري اوکې که اوس خو دا دې ستا وه د کمال په نامه سره دا ډیزاین دا دې ستا موږ ستا که نه ستا وه مثلا که زه ورډ پروګرام بیا را خلاص کړم او د کمال په نامه چې کوم ډیزاین تا جوړ کړی نور به د کمال په نامه سره ډیزاین وي دا دغه ټیک مارک وظیفه ده او دا خط مې انتخاب کړی دی په دې ځای کې موږ څه لرو
دلته کلیر فارمټینګ دا فارمټ چې مې کړی دی دا راته پاک دا مې نه دی په کار کم رنګ دا اوس نو خط زه ټوله ډیجیټوم بیا د سر لیکم دا فارمټ راته پاک دلته پاک اپلای سټایل پر د باندې سټایل اپلای کړه دلته یو سټایل د نامه په واسطه پر اپلای کو دلته موږ خپل انتخابوي دلته یې نوم ورته لیکو مثلا کوم سټایل پر اپلای کړه هیډینګ پر اپلای کړه هیډینګ 1 و اپلای کړه چې برخه نو نن د پاره تاسو د ټولو مې زده کوي ما ولوم درته ویل تاسو فقط په دغه نن په درس کې دونه در سره زده کوئ